بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن درس چیرې دی؟ اول دا چې دلته چې ویل کېږي اورینټیشن ویل کېږي سیسو دا انکریمنټ انکریز او ډیکریز انډنټ دی سیسو نو دا چې دی ډایرکشن دی لیفت رایټ ډایرکشن دی رف ټیکس دی چې دی مرج دی. مثال دا خو پرون درته وایاوه. اوس نو زه راځم دلته زیاتره وخت ته چیرې بعضې فورمونه لیدلي مثلا زه دا ته یو بارډر ورکوم په بارډر کې داسې لیکلي دلته ګڼه لیکلي سیسو په پښتو باندې ګڼه لیکلي ورپسې مثلا نوم یې په پسې د فلار نوم یې په پسې نیکه نوم یې نیکه نوم څنګه سو نیکه څنګه خیږي نیکه نوم یې په پسې مثلا دنده یې په پسې میاشت یې په پسې مثلا اضافه کاري یې اضافه کاري یې په پسې څو یې ټوټل سیسو ټوټل. اوس نو که ته چیرې لیدلي زیاتره وخت دغه څه موډ راغلي داسې د خصوصا د شمېرې د ګڼې خانه دا قدرې. اوس نو په دې ځای کې دا نه ځایېږي سیسو نو دا ګڼه ده نه ځایېږي. زه به یا د دې پوینټ ورسم کړم پوینټ ټایم یې ماته غواړم صحیح شو. اوس په دې ځای کې بالا ګڼه نه ځایېږي ځکه یو دوه درې او دا شیان ښځې کې ځایېږي صحیح شو. هلته بالا سم نه راځي بالا داسې اړولي د دې د اړولو دپاره به ته څه کوئ دا به د راځي دلته به درېږي دلته به راځي پر دې باندې به کلیک کوه روټیشن یې کړه ګوره دا موډ واوښتې صحیح شو. بیا راسه دې ته واړوه دا موډ واوښتې راسه دلته دا ورټیکل ګوره یو یو حروف بیا راولي راسه ګوره ګاپ جلای هغه جلای یا جلای صحیح شو دا موډ راغلي. بیرته راځم د هغه حالت یې واړوه څنګ ته واړوه انګل دې ته واړوه دا بیا زاویه موډ راغلی صحیح شو. دا هېڅ اندازه راغله که سمبله باندې داسې موډ راغلی دا هم خوندور نه دی. بیا راسه پر دې ځای کلیک وکړه دا انګل کنټینټ بیا پر دې موډ زاویه موډ راغلی صحیح شو. دلته اوس فاصله د دې خوا ورغټه کړه بیا سم معلومېږي. امید دی دا د دې لپاره مثلا دا ګرده دا موډ تاړه راسه کلیک پر وکړه دا روټیټ کړه دا موډ کړه یا دغه موډ نه وي پښتو خو نو دا راکړه بیا صحیح شو. دلته اندازه یې څه ډېره کړه داسې کړه په دې مثال خلاص اورینټیشن باندې. اوس نو زه غواړم چې دغه یو د پلار نوم دا موډ دې نه وي دا راځم چې فورمټ سیل الاینمنټ ته راځم نسو داخل دا دی صحیح شو. اوس زه غواړم دا موډ یې نه غواړم څنګه کوم ته یې راوګرځو مثلا داسې څه کوډ یې جوړ کړه زه اوکې ګوره داسې د خپل د سات ستنې پر اساس جوړېږي دا بیا دا موډ جوړ کړه زه اوکې یعنې سر به خلاص په دې باندې بېرته دا راخلاصوم دلته فورمټ سیل الاینمنټ ته راځم په دې ځای کې موږ چیز لرو یو هورایزونټل دی یو چیز دی ورټیکل دی. اوس دلته ورته وګورئ مثلا دا چیرې درته اپلای کړمه زه درته بند کړمه دلته راسم د دې څخه فورمټ وګرځوم کلیر آل فورمټ راځم دا و چیز دی دا په هغه څنګه بولي عمودي افقي په عمودي ډول کښته کښته دی صحیح شو. په افقي ډول رستې خواته دی صحیح شو. زه راځم دا الاینمنټ ته راځم دلته اوس دا چیز دی افقي ډول دی دا جنرال دی زه ورته په افقي ډول یې مابین ته راوړه راسه اوکې کړه ګورئ دا د مابین ته په افقي ډول راغلی. اوس راځم هغه ځای بیا راخلاصوم کله چې مې راخلاص کړئ دلته په عمودي ډول یې څه وکړه په عمودي ډول یې ټاپ لوړه راوړه راسه اوکې کړه. اوس به دی لوړه په مابینځ کې راسي سر به خلاص وو لکه پرون چې موږ دلته پر اپلای کوله. راځم بیا کلیک پر کوم چې دلته دا راخلاصوم کله چې مې راخلاص کړئ په دې ځای کې موږ چیز لرو دا جسټیفای ډسټریبیوټډ دا څو سلونه سره وصل شوي هغه بیا سره جلا کوي جسټیفای کوي. دلته راسه دا مابین ته راوله خو مابین کې څه کړه هېڅ یې لا دې خواته راسه وکړي ګوره مابین ته مې کوي خو بیا مې دې خواته راوستې هغه د درجې پر اساس انډنټ کې حساب یې د هر څو څه ورزیاته یو لږه بېرته دا کلیر فورمټ کوم چې سم خپل حالت ته راسي. سر په دې خلاصون دا بیا راخلاصوم کله چې مې راخلاص کړئ فورمټ سیل ته راځم په دې ځای کې موږ چیز لرو رف ټیکسټ لرو شیرینګ ټو پیټ لرو مرج سیل لرو صحیح شو. دا درې سره په دې ځای کې موږ لرو یو شیرینګ ټو پیټ نه لرو نو دا رف ټیکسټ مرج سیل دلته شته صحیح شو. دا د چې لپاره استفاده کېږي مثلا ګڼه خو دا دا شی دی صحیح شو. نوم نو یو ښه غټ نوم راوښیه مثلا چې شي ملا محمد زیاتره ځایونه څنګه یې زیاتره ځایونه داسې نوم هم وي صحیح شو. یا مولویونه حاجي مولوي عبدالستار
اخوند یې سره لیکلی اخوندزاده صاحب اخوندزاده صاحب دغونه نومي دا زیاتره ما دلې دا یو ورځ معرف ته ولاړم دغونه نومان معرف نه و د لیست یې رالیږلي و د نتایج ده دونه نومان دي اوس مو دلته در سل هم وځي په سل کې ځایېږم نه پوره صحیح شوله یو رف ټیکس موږ لرو چې دا په دې ځای کې ورسره ځای که صحیح شوه دا راسه کلیک پر وکړه په دې رف ټیکس باندې کلیک وکړه اوکې که اوس دا دې ګوره دا سل یې په خپله غټ کې اندازه ډېره کړه صحیح شوله بېرته رف ټیکس غیر فعاله کوم چې هغه موډ شي بیا راځم دا ځای راخلاصوم کله چې مې راخلاص کړي بل موږ شیرینګ ټو پیټ لرو او هر څو اندازه ټیکس چې ولري خو په دغه سل کې راځایوه صحیح شوله راسه اوکې که دا باندې کلیک وکړه ګوره میده کې اوس په دغه ځای کې سره ځای کې هر څونه ټیکس چې ته ولیکې په دغه سل کې ځایي صحیح شوله بېرته راځم دا چیز کوم کنټرول دا کلیر فورمټ کوم بیا دا ځای راخلاصوم کله چې مې راخلاص کړي اوس نو بل شي لرو مرچ سیل لرو مرچ سیل موږ په دې ځای کې لرو راځم مثلا دا په دې ځای کې نه ځای زوم دا سیل دا درې سیل سره ځای کې دا سره چی څه پکې ځای سي سر مخلاص بل مرچ په دې ځای کې لرو دا چې کله را خلاص کړی فورمټ سیل ته راځم مرچ سیل کوم غواړم چې دا څو دانې سره مرچ کوم مرچ سیل یو په دې ځای کې لیکو کوم دا سره ځای څو خانې سره یو ځای کې سیزونه او کچېرې دا نه مثلا زه دا څو خانې سره یو ځای کوم په دې ځای دا را خلاص کړل ته پر مرچ سیل کلیک وکړم یا دا را خلاص یا دا دې دا ټول سره یو ځای کې اوس په دې ځای کې هر څو ټیکس ته لیکل کېږي سیزونه بیا دا ځای را خلاصوم لاندې مرچ لرو فورمټ سیل الایمنت ته ورسره دلته ټیکس ډایرکشن موږ لرو ټیکس د کومې خوا هغه ډایرکشن په دې ځای کې موږ وایو چې په خوا ورستي خوا شروع کړه که درستي خوا چې په خوا شروع کړه هغه مې سر په خلاص دا بندوم صحیح شوله یا بل ځای دلته شی نشته صحیح شو دا پونټ څه دی دا پونټ په دې ځای کې درته ویلی دی بارډر څه دی هغه دلته چیرې ویل کېږي بل ځای ویل کېږي دلته نه دی فایل هم بل ځای ویل کېږي او پروټکشن هم په بل ځای ویل کېږي صحیح شوله اوس نه ویل کېږي خصوصا شاید د دغې ځای وروسته دا ګرده وویل صحیح شوله اوس نمبر څه دی دا ځای چې راخلاص کړه دا ځای راخلاص کړه اتوماتیک پر نمبر دره یا صحیح شوله دا مثلا پونټ د پونټ یا لاک باس راخلاص کړه اتوماتیک پر پونټ دره یې صحیح شوله او دلته دا پر الایمنت راخلاص کړه پر الایمنت دره هغه شی دی دا پاتېږي دا درې دانې وروسته ویل کېږي صحیح شوله بیا موږ ټیکس راپلور ما دلته د ټول مالچار څونه لیکنه وکړه زه مثلا غواړم چې په دې ځای کې دغه سل کې سره یو ځای کوم صحیح شوله فقط راسه کلیک پر وکړه پر ټیکس باندې کلیک وکړه په دې سل کې سره یو ځای کېږي بل مرچ لرو مرچ لرو مرچ دلته څو ډوله دی یو مرچ ان سنټر دی یعنی ټول په مابینځ کې راوړل بل مرچ اکروز دی بل مرچ سیل دی بل ان مرچ دی مثال زه راځم دا چې کوم دا درې دانې مې انتخاب کې دا راوخه چې کوم مرچ کې دا درې سره یو ځای کوي صحیح شوله کنټرول زید هم دا واره مې انتخاب کړی دا واره مرچ اکروز کې یعنی په مابینځ کې مرچ راوړل ګوره یو داس خالي په پکې ډول دی سره مرچ کې صحیح شوله بل مرچ لرو دا ځای چې د خلاص کې مرچ سیل لرو مرچ سیل بیا راځم دا انتخابوم دا چې مې کله انتخاب کې پر مرچ سیل باندې کلیک کوم اوکې کاغذ لکه دا مخکې چې مرچ ولا هغه رقم دی صحیح اوس غواړم دا بیرته د مرچ حالت وباسم راسه کلیک پر وکړه دا و دا ان مرچ کا بیرته خپل حالت ولاړ سر بخلاصو الایمنت خو نه راشي د څه مسله توي بس دې کنور مو است